د خبرونو سرچکي د قرقیزستان له ممنوعه لیست څخه د اسلامي امارات د نوم لرې کېدل، د ترکیې له سفیر جنګونال او مل پلاوي سره د ملا هدایت الله بدري لیدنه، او د اروزګان او کندهار ترمنځ د 27 کیلومتره سړک د پخولو کار بشپړېدل. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د 1403 کال د وژي 15مه نیټه ده. زه یم دا هم بشپړ خبرونه. بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د قرقیزستان لخوا له ممنوعه لیست څخه د اسلامي امارت نوم ایستل د ستاینې وړ ګام بللی او هرکلی یې کړی. یاد وزارت زیاته کړې چې دغه ګام په سیمه او نړۍ کې د افغانستان اسلامي امارت په تړاو د سیاسي درک د رامنځته کېدو ښکارندویي کوي. د کانون او پترولیم وزیر ملا هدایت الله بدري د ترکیې له سفیر جنګ اونال او مل پلاوي سره په کتنه کې پانګوالو ته د اسانتیاو د برابرولو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې دغه وزارت د ټولو هغو ملي او نړیوالو پانګوالو هرکلی کوي چې غواړي د افغانستان پر کانونو پانګونه وکړي. ورته مهال د ترکیې سفیر وایي چې هیواد یې له اسلامي امارت سره بیلابیلو برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي او د دې هیواد سوداګر غواړي چې افغانستان په کاني زیرمو کې پانګونه وکړي. په بل خبر کې راغلی د بدخشان مرکز فیض آباد کې د یوه لومړني ښوونځي د رغولو چارې بشپړي او د راغاباد سیمه کې د سرپناه د یوې بلې پروژې کارونه پیل شول. د دغو پروژو ټول لګښت 40 میلیونه افغانۍ دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالې عالي کمیشنري له لوري ورکول کیږي. او په پای کې د زیربنایي پروژو څخه بل خبر. د اروزګان او کندهار ترمنځ د 27 کیلومتره سړک د هوارکاري چارې بشپړې شوې. یا د رغنیز چارې د اروزګان ولایت مقام ټولګټو ریاست څلورمې پلي لوا او د یو شمېر ودانیزو شرکتونو په مالي او تخنیکي ملاتړ 2 اونۍ وړاندې پیل شوې وې. او له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چارې.